اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید دی چې زمونږ څومره اوریدونکي دي دا به د صحت د عافیت د عزت په جامه باندې به پټ وي. الله رب العزت نه دا سوال دی چې الله رب العزت دی زمونږ چې څومره اوریدونکي دي سره د ټولو مسلمانانو سره زمونږ د هغوی د الله رب العزت ټول د زړه مرادونه دی الله پوره کړي. څوک په څه مشکلاتو کې الله رب العزت دی د هغې مشکلات اسان کړي. څوک قرض دار الله د قرض خلاص کړي. څوک بندیان الله دی د بند خلاص کړي. مریضان له د شفای کامله الله ورکړي. دوستانو ستاسو دپاره ما نن بیا یو ډېر بهترین عمل را پیدا کړی دی په کتابونو کې. دا داسې عمل دی چې دا په انډه باندې کېږي. هګۍ څوک ورته انډه وایي، څوک ورته هګۍ وایي، څوک ورته ها وایي، د چرګې انډه. او دا داسې عمل دی که دا تاسو وکئ که نه نو په دې باندې به زه تاسو له دغه در کوم که غریب سړی وکړي او دا خاص کر د غریب دپاره غریبانانو دپاره دی ځکه چې انډه ډېر یو ارزان شی دی. نو د دې انډې صدقه ورکول دي. نو دې باندې به انشاءالله العزیز د دولت باران به په تاسو باندې کېږي. دا خاص کر غریب خلک وکئ او یو سړی به د یوې انډې صدقه به ورکوي. نو دا اوس دې کې بعضې خلک داسې م وایي چې اوس د انډه پکې د کم ځای نه راغله او د عمل پکې د کم ځای نه راغی او یقین یې نه وي نو بلکل یې مه کوئ. په چا باندې خو څه زور نشته که چې زور دی ورباندې. چې چا یقین وي هغه دې وکړي، چا چې یقین نه وي هغه دې نه کوي. الله رب العزت دې د هغه عمل شي او الله هغه ته موږ دعا کوو چې الله یې د هغه مشکلات اسان کړي. نو دا د هغه غریبو خلکو دپاره دی چې هغوی مالي پریشاني ده ورته، څه مشکلات دي ورته او هغه وایي چې موږ باندې الله ښې ورځې راولي. نو دا ډېر بهترین عمل دی. دا به داسې چلو که چې یو انډه به راوالي، یو دانه انډه به راوالي. په هغې باندې به اووه ځل سورت الناس د قرآن شریف چې ټول نه اخري سورت دی قل اعوذ برب الناس دا به په هغې باندې ووایي او چوف به یې کوي پې. چې کله دی پې سورت الناس اووه ځل وي چوف دی که د هغې نه پس به یې د خپل سر نه اووه ځل تاو کړي. چې وزل دی تاو کو نو دا به داسې وکړي چې بهتره خبره دا ده چې د کور خوا سره م شړه وي. ښار خلکو ته څه خو شړې نه وي نو مونږ سړي ته ادیره ښایو چې ادیرې ته به یې ویسې دا انډه به داسې نیمه نیمه به یې ښخه کړي او په داسې بې ځای کې به یې نه ښخی چې څوک پې خپه کېږدي او بس ماته شي وبهیږي نه. چې داسې ځای کې وي چې هلته میږیان او دا کیرړي او دا مختلف شیزونه وي نو دا به هلته کېدی نیمه نیمه به یې ښخه کړي. که داسې وړوکي غوندې سوری دې پکې وکړو د ټول نه بهتره خبره ده. وړوکي غوندې سوری به وکړي پې او دا به هلته نیمه نیمه به یې ښخه کړي. نو هغې ته به دا میږیان او دا شیزونه راځي او هغه به دا انډه به په آرام آرام خوري 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 خوري. سم چې هغه ستا انډه د انډه خوراک شروع کړي الله رب العزت به ستا دا مشکلات اسانتیا به هم شروع کړي. او بهتره طریقه د دې دا ده چې په هفته کې هر سړی یو ځل که هغه سړی وي که ښځه وي څوک وایي زما ورځ ښه شي نو هفته کې یوه انډه د دې صدقه ورکوئ او دا په یا د جمعې په ورځ به یې کوئ یا به یې د اتوار په ورځ کوئ. بیا هم وایم چا یقین وي نو کوئ یې، که چا یقین نه وي مې کوئ، چا باندې زور نشته. اجازت دپاره زما څوک چې دې عمل اجازت غواړي د هغې دپاره څه دي کمنټس کې صرف خپل نوم لیکل دي، خپل حقیقي نوم لیکل دي. کومه زنانۍ جنۍ او خپل نوم نشي لیکلی هغه دې ماشاءالله سبحان الله دې ولیکي او ویډیو دې لایک کړي بس هغه ته زما اجازت دی. نور زه د چا نه دې شیزونو څه نه غواړم. نو ښه که چېرته بعضې ځای کې اوس قبرستان هم نشته دی، اوس پخې علاقې دي او داسې دا نشته بس بیا هغه انډه د انډې صدقه ده. نو یو غریب مسکین سړي له چې څومره غریب مسکین وي چنګړیانو سوالګرو مالګرو له ورکول نه دي پکار چې هغه ستاسو ګاونډ کې څوک غریب وي مسکین وي طالب وي بس هغه له تا چې په دا صورت الناس وځل وي د سر نه یې تاو کړه بس د هغه له ورکړه. بس هفته کې یو ځل کوه انشاءالله العزیز یا د جمعې په ورځ یا د اتوار په ورځ. هفته کې د دوه ورځې د عمل ته کولی شي انشاءالله العزیز. الله رب العزت بر باندې خاص کر دا د دولت دپاره ډېر بهترین عمل دی. دومره مال دولت به الله رب العزت در درکړي چې ته به د زکات ورکولو قابل شي انشاءالله العزیز. خوشحاله به
او دې کې بخل مه کوئ. ما تاسو ته دا عمل وښودو، که تاسو یې بل چاته وښایئ، بل یې بل ته وښایئ، بل ته وښایئ، الله رب العزت دې د دنیا نه دا غریبي ختمه کړي، ځکه چې دا غریبي یو ډېر لوی مصیبت دی، افت دی خلکو ته. بس نن سبا دولت عزت دولت له راغلی، چا څه چې دولت شته دی بس د هغې عزت شته، او چا څه چې دولت نشته د هغې عزت نشته. بس دا نور ته مو ښایي، او زما دا چینل چې کوم دی دا ګورئ حوصله افزایۍ دپاره، او ما ته هم دعا کوئ الله رب العزت دې په تاسو باندې په ټولو مسلمانانو باندې سره زما رحم وکړي انشاءالله. که ژوند وفا وکړه بیا به زه ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضرېږم. تر هغې پورې اجازت غواړم. د الله په امان.